بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو زم شاجی ګل سباون د یوټیوب چینل رانا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یو. مینوالو یو ځل بیا د ریحان سواتی صاحب خپل راغلیو او دا غوینا د مخکینی په شانته د خون سبق موزو غزل او شعرونه اورو. نو جناب ریحان سواتی صاحب ډیره زیاته مننه کوم شاجی صاحب تاسو یو ځل بیا دومره تکلیف وکړو او زمون خپل راغلی او د خپل مینوالو سره موږ مخاطب کړو. ډیره زیاته مننه کوم او تاسو د غزلو شعرونو غوښتنه کړې ده. ارشاد یې نو څو شعرونه دي چې ځان کې مې د درد د تیرولو توان پیدا کړو جی چې ځان کې مې د درد د تیرولو توان پیدا کړو نو دنیا ته مې د مینې د خودلو توان پیدا کړو. واه ډیر ښه مهرباني چې ځان کې مې د درد د تیرولو توان پیدا کړو نو دنیا ته مې د مینې د خودلو توان پیدا کړو او بچی مې هلته پرې خودل په مخ ترنه راغلم. واه بچی مې هلته پرې خودل په مخ ترنه راغلم او دلی ما د رزق د غټلو توان پیدا کړو. واه ډیر ښه مهرباني بچی مې هلته پرې خودل په مخ ترنه راغلم او دلی ما د رزق د غټلو توان پیدا کړو. خالق به د دې واړه کائنات نظام بدل کړي. بهشکه خالق به د دې واړه کائنات نظام بدل کړو او کوم ورته د سر د لګولو توان پیدا کړو. ډیر ښه ډیر خپل شعر ده بیا وایي. مهرباني خالق به د دې واړه کائنات نظام بدل کړو او کوم ورته د سر د لګولو توان پیدا کړو. ډیر ښه او درب سره مې ډېرې د الفت خبرې وکړې. واه درب سره مې ډېرې د الفت خبرې وکړه او قدرت فطرت را پکې نور د عشق کولو توان پیدا کړو. واه مهرباني د رب سره مې ډېرې د الفت خبرې وکړه او فطرت را پکې نور د عشق کولو توان پیدا کړو. او صادر به د امن د وطن په خاوره خور شي. صادر به د امن د وطن په خاوره خور شي او بادشاہ کوي والله د خورولو توان پیدا کړو. ډیر او ریحانه مرتبه د عاشقۍ به نصیب شي. ریحانه مرتبه د عاشقۍ به نصیب شي او کزان کې د یار د خپلولو توان پیدا کړو. ډیر الله ډیر الله. مینوالو دا او جناب ریحان سواتی صاحب